د کونړ نورستان لویه لار ده او په لویه لار کې دا خاماران ګورم ډېر زیات خوشحالیږم. خامار ورته ځکه وایم چې دا د آبادۍ هغه ستر کاروان دی چې د هیواد د آبادۍ لپاره کار کوي. سړک چې موږ نیولی 83 کیلومتره دی د کونړ تر مرکزه پورې، نو دلته پرسونل پارک موږ 3-4 کمپ لرو چې ننګلام ساحه کې دی، کنډۍ ساحه کې دی او یو کمپ دلته ساحه کې دی 3. بیا په هر کمپ کې هغه سټاف فرق نو تقریبا ټول چې راجمع کړو 600 نه تر 700 پورې سټاف لرو، د کارمندان انجینر صاحبان او اول زه خوشحاله یم بیا ته خوشحاله یې ځکه خوشحاله یم که زه خوشحاله نه وم اوس مې نه راوستلې ورته. زه خو دومره خوشحاله یم. څه داسې دومره خوشحاله یم؟ ته بیخي ډېر خوشحاله او ډېر زیات خوشحاله یم. دغه ټکا در باندې څنګه لګېږي چې د وطن د آبادۍ ټکا ده؟ خو دا ځکه ښه لګېږي چې مخکې چې موږ کونړ نه چې حرکت کول 283 ځایونو کې ملا ماتېدو الا به نورستان ته رسېدو. په دې 20 شپو کې چې کوم کار په دې سړک سوی ته په خدای یقین وکړه لکه زه چې اوس کال وروسته راغلی یم. آفرین. دومره پرمختګ شوی په دې 20 شپو کې فکر وکړئ. دومره سخت ورته خوشبینه یم او دومره خوشحاله یم چې انتهایی. ریاکاري دې ونه شي، خو ځکه چې نن که فکر وکړئ جمعه هم ده او نن اور ټیم په حساب رسمي مونږ کار نشته، خو ما دغه ماشینرۍ والا د خیر اوسي د ټولو سره یوه مشوره وکړه، ما نن جمعه ده یوه موقع ده دو موقع نه به ګټه واخلو، د کوم کار چې کیدای شي امکان په لري هغه کار وکړو، نو انشاءالله خپل وسه پورې هغه کې زحمت وباسو چې دا پروژه زر او په وخت باندې خلاصه شي. لاندې ساحه کې ما خبرې کولې، ما دا ویل چې دا دوړې په ما داسې لګېږي لکه مشک و عنبر او دغه ټکا داسې را باندې لګېږي یو څوک لکه رباب چې راته وایي. ډېر خوند راکوي، سکون راکوي راته، نو ډېر خوشحاله یم چې په وطن کې دغسې د آبادۍ کاروان دی او کار کوي. او څو ساعت دلته تاسې کار کوئ؟ دلته خو موږ عمومي کارم چې دی روزانه نورمال کالم 11 ساعته دی، 6 د سهار نه تر 6 د هغه پورې ماښامه پورې، خو بیا اور ټیم هم ورسره کوو، نظر د سایې ضرورت دی، د کار ضرورت دی، تر 8 بجو 9 بجو حتی تر 10 بجو بیا موږ کار کوو د شپې تر لاسه. وطن کې الحمدلله اوس په ګوټ ګوټ کې انشاءالله تمام 40 ولایتونو کې هر ځای کې آبادیان روان دي، آرامتیا سکون ساه اخلي خلک، امن دې نه باندې څه نور شکریا ادا کول د الله تعالی نه څه شی دی. سلامونه درنو هیوادوالو، که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو یو پی اس انتخاب کړئ. زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې. سلامونه، ستړي مو شئ، وخت مو په خیر درنو ملګرو. د کونړ نورستان لویه لار ده او په لویه لار کې دا خاماران ګورم ډېر زیات خوشحالیږم. خامار ورته ځکه وایم چې دا د آبادۍ هغه ستر کاروان دی چې د هیواد د آبادۍ لپاره کار کوي. دا چې زه ګورم من غوښه پې اخلم او دا لله الحمد د نورستان نه نیولې تر کونړه پورې که زه ویم چې 50-60 دانې به ولاړې مبالغه به نه اوسي.
درنو هیوادوالو دغه د سړک جوړونې یو انجینر صاحب را سره ولاړ دی هم د میدان وردګو ولایت نه راغلی دی دلته خدمت کوي که څه هم ټول هیواد زمونږ خپل دی میدان وردګ کابل نورستان بدخشان کونړ هیڅ معنا نه لري موږ دپاره هیواد مهم دی دغه انجینر صاحب سره دوه درې خبرې کوم سلام سلام خیر وعلیکم السلام ستړی مه شئ بخیر راغلی ډېره مننه انجینر صاحب محترم نوم مبارک دی نوم مې احمد خالد دی د میدان وردګو د ولایت څخه یم څومره وخت کېږي په دغه برخه کې کار کوئ په دو برخه کې تقریبا د ما 2 کاله کېږي د همدو شرکت څخه په همدو سړک سازۍ پروژو کې کار کوم او دا هم تقریبا یو 15 څلورمه پروژه ده څلورمه پروژه ده نورستان ته څه وخت راغلی نورستان ته مې شپږ میاشتې اووه میاشتې کېږي د پروژه کې کار کوم اووه میاشتې کېږي څومره خوشحالېږي استاده چې د هیواد د بقا لپاره کار کوي د هیواد د بیارغونې لپاره کار کوي یاره ډېر خوشحالیږم ځکه موږ هیواد کې فکر وکړو د وخت نه چې د موږ هیواد تاسیس شوی دی خلک په مشکلات سره خصوصا د لیارې مشکلات او د ترانزیت مشکلات دا لیاره چې دا نه تنها دا چې د خلکو مشکلات حل کوي بلکې ډېرو اړخو څخه که اقتصادي پلوه وښیو یا د روغتیایي پلوه وښیو د تعلیمي پلوه د ټولو پلوه دو منطقه خلکو ته او په مون کې د افغانستان خلکو ته ډېر فایده لري نو د هدا سیوا خوشاله مرته خوشاله ورته بالکل په دغه ځای کې څو کارمندان د سر دي څومره پرسونل در سره دلته تقریبا پرسونل خو ډېر دی ځکه دا کوم سړک چې موږ نیولی 3 کیلومتره دی د کونړ تر مرکزه پورې نو دلته پرسونل فرق کو موږ درې څلور کمپ لرو چې ننګلام ساحه کې ده کنډۍ ساحه کې ده او یو کمپ دلته ساحه کې ده درې بیا په هر کمپ کې هغه سټاف فرق کو نو تقریبا ټول چې راجمع کړو 600 نه تر 900 پورې سټاف لرو د کارمندان انجینر صاحبان او ماشینرۍ والا ټول 900 نفر راځي او معلومات لري چې دغه 900 کسان د کم ځای دي د کم ځای نه راغلي دي دا د مختلفو ځایونو راغلي د پکتیا نه پکتیکا نه وردګو نه د شمالي سمت نه د مزار نه یعنی د هیواد د ګوټ ولایتونه راغلي دي مختلف هیواد هغه دي ولایتونه او څو ساعت دلته تاسو کار کوئ دلته خو موږ عمومي کارم چې دی روزانه نورمال کالم 11 ساعته دی شپږ د سهار نه تر شپږ د هغه پورې ماښامه پورې خو بیا ور ټیم هم ورسره کوو نظر د سایې ضرورت د کار ضرورت تر 8 بجو 9 بجو حتی تر 10 بجو بیا موږ کار کوو د شپې تر 10 کله کله داسې کړي دي چې ستا مسؤلیت ختم شوی اوسي او دا د ذهن کې ګرځولي چې دا خو زما خپل هیواد دی او دغه ملګرو ته ویلي چې راځئ دا خپل هیواد دی دا که دولت یا دغه پروژو والا موږ ته دونه ویلي دي یو ساعت د ما او تا پکې کار وکړو زما هم حق یاره بالکل ریاکاري دی ونه شي خو ځکه چې نن که فکر وکړئ جمعه هم ده او نن اور ټیم په حساب رسمي مونږ کار نشته خو ما دغه ماشینرۍ والا د خیر اوسي د ټول سم یو مشوره وکړه ما نن جمعه د یو موقع د دو موقع نه بغاټه واخلو د کوم کار چې کېدای شي امکان پلی هغه کار وکړو نو ان شاء الله خپل واسه پورې هغه کې زحمت وباسو چې دا پروژه زره په وخت باندې خلاص شي سره لدی چې ستا وجود بستړی دغه د کارمندانو وجود بم ستړی دا چې د وطن لپاره کار کوي د وطن د آبادی لپاره کوي ضمیر او وجدان مو څومره آراموي بالکل دغه روزانه چې یعنی موږ دغه کار ګورو ماښامیږي کار نه وځو د کار پروګرس یا هغه مقدار چې ګورو ډېر خوشحالیږو ځکه چې دوی هیواد د پیدایښت نه نیولې تر دو وخته پورې د موږ په هر بابت کې تعلیم بابت کې او صحت بابت کې یعنی د ژوند په هر اړخ کې د موږ سره هغه کړی دی په موږ حق لري موږ سره همکاري کړې نو ډېر خوشحالیږو چې هغه یو څه نه څه حق یې ور ادا کوي ډېر خوشحالیږو واقعا او درته چې دغه سړک پروژه به ستا له نظره څومره وخت ونیسي چې دغه 3 کیلومتره سړک وکړي دا ان شاء الله تقریبا د 10 میاشتې به کېږي یو 2 کاله نور ان شاء الله وخت نیسي نور به بیخي پرانیستلو ته آماده وي ان شاء الله پخیږي به ان شاء الله بیخي به رفت آمد لپاره ان شاء الله او سال نظر انجینر صاحب 2 موټر د لپاره وي کنه 3 موټر لپاره څنګه وي څومره مسافت دا هغه که وګورئ د کاریجوي او هغه د موټرو ځای چې دی هغه 10 متره دی 10 متره که فکر وکړو د 3 موټرو لپاره هغه کو بس نه کو او غټو موټرو لپاره 2 موټرو لپاره بیخي نورمال حرکت کوي شي ډیره زیاته مننه پروسه کې هغه څه چې ستا په زړه پاتې راته وای مو په زړه کې یاګونه د غیوا خبرې وادواله ته پاتې ده چې د خارج او د پردیو خلکو د خبرو هغه ما خوره همدا خپل وطن ته خدمت وکړي همدا وطن چې خپل جوړ نه کو بل څوک نه جوړوي دا تر نن پورې دومره یوادونه راغلي څه وکړل هیڅ نتیجه مو نه خسته همدا په خپل مټ به جوړو خپل چې زحمت ونه بسو بل رقم نه جوړیږي ډیره مننه چې په دې بارانه کې راته ولاړ خبره خوشاله شوې تاسو نه مننه چې په دې بارانه کې ګوردان ډیره زیاته مننه درنو ملګرو سره پاتې شي
سلامونه ستړي مو شئ بیا هم په خیر راغلی دغه ځای ته راورسېدو ګل سلک دی کوم چې د چپې درې مربوط کیږي او دا عمومي لاره د نورستان او همدارنګه د کونړ ترمنځ ده ته ستړی مو شئ په خیر راغلی تاسو هم ستړي مه شئ ټول دې ودان خوشحاله اوسئ نوم مبارک دی نوم مسعود دی مسعود د کوم ځای نورستان نورستان کې د کوم ځای نورستان د کانتیوا کانتیوای ماشاءالله د ښایسته وطن یې او اوس چېرته وي زه تللی وم کونړ ته کونړ ته تللی روان یم نورستان ته نورستان ته ځي دغه ټکا در باندې څنګه لګېږي چې د وطن د آبادۍ ټکا ده خو دا ځکه ښه لګېږي چې مخکې چې موږ کونړ نه چې حرکت کول 203 ځایونو کې ملا ماتېدو ایله به نورستان ته رسېدو خو سهار چې 8 بجې 7 بجې 6 بجې چې حرکت کول ماسخوتن ته رسېدو اوس الحمدلله چې 10 بجې حرکت وکړو 5 بجې رسېږو 5 بجې رسېږو ډېر اساني سره خو لا اسانتیا ته ضرورت شته دا خو سري کار دی دا ټک ټکا چې اوس لګېږي موږ ته داسې فکر وکړه چې لکه یو د زړه سکون دی ارامتیا راکوي بالکل ډېره مننه هغه لاندې ساحه کې ما خبرې کولې ما دا ویل چې دا دوړې په ما داسې لګېږي لکه مشک و عنبر او دغه ټکا داسې را باندې لګېږي یو څوک لکه رباب چې راته وایي ډېر خوند راکوي سکون راکوي راته نو ډېر خوشحاله یم چې په وطن کې دغسې د آبادۍ کاروان دی او کار کوي یو وخت به انشاءالله چې په دغه ځي باندې قیر اچول کېږي دغه سړک به روغ وي اوس چې په 15 ساعتو کې رسېږو هلته په 2.5 ساعتو کې به رسېږو انشاءالله خدا خود الله تعالی نه ډېر شکرګزار یو او د دولتي چارواکو نه هم مننه په دې کوو چې په دې سختو شرایطو کې د حالات د نورستانیانو د کونړیانو د مشرقي خلکو بیا د افغانستان خلک دا د نورستان او د کونړ چې دي دا د ډېر سرشار درې لري خو دا د صرف نورستان او د مشرقي پورې مربوط نه دا د تمام افغانستان پورې مربوط دی بالکل خو ما خو تا د مخکې ویل انشاءالله به ډېر زر به مشاهده به وکړي دا به زړه د بهترین د سکون د آرامتیا به پیدا کړي انشاءالله ډېره مننه دغه کانتیوا ته پارون ته نورو ځایونو ته زموږ ګڼ شمېر سیلانیان راځي د نورو ولایتونو نه راځي د نورو ساحو نه راځي دلته ورسره تاسې خوشحاله هستئ که خفه هستئ ورسره چې کله هغوی راځي خو موږ خو طبعا خوشحالیږو چې د افغانستان ګوټ ګوټ نه ورور په ورور په باندې د غاړه او د ورورولي لاس ورکوي نو حتما خوشحالیږي اما یو نیم نزاکتونه د وطن په کلتور د عنعناتو په خاطر یو څه لري دغې نه موږ لږ ناراضیات شته دي تاسو ته معلومه دی چې د یو نیم ځوانان د کنداریانو د خوا نه په زموږ د نورستان ولایت په پارون شټوي سیمه کې یو سړی زموږ هیوادوال ډېر بهترینه انسان او خپل غریبي سره کار درلود دغه شهید کړه که نه خو دویم دومره دي چې هر ځای چې دی موږ یو ورونه یو او وطن د دیو دی زمونږ د مشترک وطن دی خو چې هر څوک د کونړ عنعناتو ته هر څوک د نورستان عنعناتو ته هر څوک د کندهار او د نورو ولایتونو هغه کلتور چې کوم لري هغې ته چې درناوی وکړي بیا هر څوک پکې خوشحالیږي او چې بېنظمي او هغه قوانین چې کوم ټاکل شوي د همغه کې بېنظمي وکړي طبعا سړی خفه کېږي بالکل خو خوشحال په دې یو چې هغه ځای نه راځي او دغلته 3 ورځې 4 ورځې 5 ورځې اړوي او د زړه آرامتیا د زمونږ د ښکلا وطن سرشار وطن چې تمام دنیاوالو ته ښکاره کوي صرف د نورستانیانو ویاړ نه دا د افغانستان ویاړ دی بیا د مشرقي ویاړ دی بیا د نورستانیانو ویاړ دی بالکل دې ته موږ حتما خوشحاله بالکل نورستان د ټول افغانستان ملي پارک بلل شوی دی او ستا خبره هر څوک چې راځي دروازې ورته خلاصې دي خو هغه نزاکتونه چې باید په ټولنه کې په کار وي هغه ته موږ درناوی ولرو که چېرته موږ داسې ژوند وکړو چې هلته په راتګ باندې موږ نه څوک خفه نه شي نو ولې به بیا څوک دې ته زړه ښه نه کړي چې میلمه دې راشي او موږ سره دې کښېني سلام علیکم امیر صاحب خاص دی کوم ځای نه راغلی وبخښه امیر صاحب دې سره دوه خبرې کوم صحیح دی نوم مبارک دی ضیاءالحق د کوم ځای نه راغلی کونړ نه څومره مزل دې وکړو ساعته مې نه ده کتلې خو 2 ساعته به 2 ساعته څومره خوشحاله په وطن کې امن دی سکون دی د دې ترڅنګ د آبادۍ کارونه روان دي څومره خوشحاله ته خپله شکر دی په دې امتنان لرو چې لاره مه وارېږي او انشاءالله چې نږدې وخت کې به لاره خوشحاله اوسي الله دې خلک ښه سفر ولري کور دې ودان امیر صاحب کور مو ودان خوشحاله اوسي
دی هم زمونږ هیوادوال دی او خوشحاله دی چې په وطن کې امن دی سکون دی او ژوند روان دی الله تعالی دې دوی خوشحاله لري وبخښه هغو سره مصروفه شوم یو دوه خبرې هغوی راته ودرېدل په کار وه چې ورسره خبرې مې کړې وې دا راته وویل چې ته د یو داسې جنتي سیمې اوسېدونکی چې ښکلا یې د زړه تل ته خپله کې وځي ته پکې خپله څومره آرام او د سکون احساس کې خو سکون خو ځکه احساسوو وطن کې الحمدلله اوس په ګوټ ګوټ کې انشاءالله تمام 40 ولایتونو کې هر ځای کې آبادیان روان دي آرامتیا سکون ساه اخلي خلک امن دې نه باندې څه نور شکریا ادا کول د الله تعالی نه څه شی دی بالکل خو دومره دي خوشحال په دې یم چې ورځ کې 2 واره 3 واره چې جنازې ته ودرېدو هغو نه خدای پاک بیګم کړي الحمدلله اوس ډېر ښایسته امن دی اوس په دې سړک کې چې تاسو وینئ په دې غر کې چې دا نن شپه همدلته پاتې شي انشاءالله درته فکر نه کوم چې څوک درته څه ووایي چې ته کوم ځای راغلی او چېرته ځې او چېرته ولې دلته وده شولې انشاءالله امن ښه دی بد نه دی بالکل دا راته ووایه چې موږ د کونړ نه روان شولو تر نورستانه پورې که چېرته په دې لاره کې په موږ باندې شپه راشي زړه دې څه وایي کومه پیښه خو به نه رامنځته کېږي د امنیت له نګاه نه خو زه درته مخکې هم یادواني وکړو که نه انشاءالله زه په اراده لرم چې همدغلته دی سړک په سر چې یو درې ورکړي او شپه راشي همدغلته وده شو هم انشاءالله امید لرم چې ما ته به څوک څه ونه وایي اراده لرم خوشحاله اوسئ الله تعالی دې ښه لره ژوندی اوسئ الله تعالی دې خپلو هیلو ته ورسوه په وروستیو کې د دغه آبادۍ په تړاو کومې خبرې چې په زړه پاتې مهرباني خو زړه خو په دې پاتې دی درد غم ډیر ولیده زمونږ د وطن بغبختیانې ډیر خدای پاک اوس الله خلاص کړي خو د مشرانو نه د لوړپورې چارواکو نه د ولایتي مسؤلینو نه خصوصا د نورستان والی صاحب او د کونړ والی صاحب نور مسؤلینو نه هیله دا ده چې دغه کوم پروسه چې اوس په مخه ارتولې دي دې ته لږ نور هم تیز کړي او فقط انشاءالله تعالی دا یو نیم ځایونه پاتې دي دا خوشي ځایونه دي دا به هم جوړ شي اراده لرو الله دې دوی ته توفیق ورکړي الله دې ټول مشرانو ته او خصوصا تاسو نه ځکه منندوی چې تاسو راځئ د غږ د تمام افغانستان خلکو ته اوروي دنیاوالو ته اوروي خصوصا د امارت مسؤلینو ته اوروي ځکه چې دا ستاسو یعنی رسنیو کار دی دا یوټیوب چینل کار دی چې دغه غږ موږ بلند رتبه چارواکو ته رسیږي انشاءالله هغو توجه کړی دی دې نه ایسته هم اراده لرو همدغه رسنۍ نه بیا ورته دغه مبارکي په دې په خاطر وایم چې دغه حالت بغبغتي نه یعنی موږ خوشحال کړی یو لا نورم خوشحالتیا د ضرورت شته چې دا کار لږ نورم ګړندی کړي او دغه وکړي او تاسو نه هم ډېره مننه چې دومره لرې ولایت نه راځئ او دغه ځای کې راغلي یاستئ خصوصا ستاسو ملګرو نه موږ ډېر تشکر کوو دا ستاسو وطن دی هر کله راشئ او تل وي افغانستان کور دی ودان دومره خوږې خبرې کولې چې ما فکر کوم چې دې دې وغږېږي زه دې غلی اوسېږم د وطن د آبادۍ خبرې کولې د یووالي خبرې کولې د اتفاق خبرې کولې او د خوشحالۍ احساس یې کو چې په وطن کې د امن او سکون ژوند لري د هغو مشرانو زغ زیات منندویو چې په دې وطن کې کار کوي یوه خښته په بله د دې لپاره ږدي چې دا وطن آباد شي دغه ټکا ته د سکون نوم ورکړ وایي چې دغه ټکا ماته یو ځانګړی سکون راکوي بالکل هر هغه څوک چې افغان وي په دغه خاوره باندې دردیږي په دغه خاوره باندې خوشحالیږي هغه به حتما له دغه ټکا نه خوند اخلي دا هغه ټکا ده چې موږ ته یو ځانګړی سکون رابخي دغه ټکا پسې موږ سترګې ګرځولې الله تعالی راته په نصیب کړه او انشاءالله چې لږ وخت وروسته به نه دا ټکا یو نه به بیا دا کنډې کپرې وطن وي په ګل و ګلزار وطن باندې به بدل شي او دغه سړکونه به د خیره سره قیر کېږي او په دغه سړکونو باندې به بیا موږ او تاسې مزل کوو
لیدونکو بیا هم ستړي مو شئ په خیر راغلی خوشحاله یو دواړه خوشحاله یو ولې خوشحاله یو راځئ راسره پاتې شئ پوه به شئ کاکړ صاحب نورستان ته مې راوستلې ګوره او لږ مزل پاتې دی د خیره نورستان ته به ځو څومره خوشحاله یې مننه مخلص صاحب تا ته سلام بیا لیدونکو ته هیله ده ښه وي او دا ځل مو د سلامونه د دنګو غرونو قیر سره کومني قیر سره کومني او د خوشحالۍ خبره ده د مخلص صاحب تیر ځل فکر کوم څومره وخت مخکې ما ته راغلو هغه مخکې ځل چې راغلی و که دا دویم ځل دا دویم ځل خو نږدې وختونو کې راغلی تقریبا یو 100 شپې به شوي شاوخوا په دې 100 شپو کې چې کوم کار په دې سړک سوی ته په خدای یقین وکړه لکه زه چې اوس کال وروسته راغلی یم آفرین دومره پرمختګ شوی په دې 100 شپو کې فکر وکړئ دومره سخت ورته خوشبینه یم او دومره خوشحاله یم چې انتهایی زیات بالکل زه هم خوشحاله یم اول زه خوشحاله یم بیا ته خوشحاله ځکه خوشحاله یم که زه خوشحاله نه وم اوس مې نه راوستلې ورته زه خو دومره خوشحاله زه داسې دومره خوشحاله یم ته بیخي ډېر خوشحاله او ډېر زیات خوشحاله یم ځکه چې درنو هېوادوالو دا خو مو ګپ ولګولو شوخي مې وکړله څومره چې زه خوشحاله یم دومره دی خوشحاله دی څومره چې دی خوشحاله دومره دغه ټول لیدونکي ټول افغانستان ولسونه خوشحاله دي ځکه چې دا د نورستان حیاتي پروژه ده دا که چېرته ورغول شي نورستان به نو یو په څو چنده نورستان شي ځکه چې نورستان اوس عایداتي سیستم بیخي کم دی یعنی ما چې څومره اورېدلي دي اوس په کال کې 10 لکه 12 لکه عاید لري که چېرته دغه پروژه ورغول شي سیلانیان دې خواته رامات شي او د هېواد له بېلابېلو ولایتونو نه راشي نو باور ولرئ چې تر 100 لکو به دغه عاید لوړ شي ځکه هلته به هوټلونه جوړ شي دلته به سیستمونه فعاله شي دلته به پارکونه وي دلته به نور سیستم وي یو خو ملي پارک دی تر څنګ یې دغه هوټلونه چې دي دغه بازار به وغځېږي د کاروبار دغه سطحه به لوړه شي نو ډېر زیات به ښه وشي اول خو دا راته ووایه چې دومره کنډو کپرې موږ ولیدل په دغه لاره باندې راغلو کله چې هلته راورسېد دغه قیر سړک دې ولیدو واماونه نو څومره خوشحاله یې ورته ډېر زیات خوشحاله یم لکه ماشوم ته چې یو شی ورکړې فکر دی ماشوم چې څه درنه وغواړي د هغه نه لوړ شی ورکړي هغه څومره احساساتي شي څومره به خوشحاله شي کله چې مې په دې قیر سړک سترګې ولګېدې ما ویل خدایه نو مزې دي اوس خوب وینو که رښتیا دی والا ډېر خوند یې وکړ نو خوشحاله خو ځکه یو چې زموږ هیواد افغانستان 40-50 کاله جګړې داسې ځپلی دی چې تیږه تیږه زموږ د شهیدانو په وینو باندې رنګ شوې ده که دلته هر زیاته ورځو هر دره باندې د انسان زړه دردېږي چې دلته څنګه ماتم تیر شوی دی هرې درې ته ورځې دلته ظلمونه شوي دي دلته خارجيانو منګه ژوند ته نه یو پرېښي او دا لومړی ځل دی چې 15-16 کاله موږ د سکون او د آرامتیا ژوند ولیده اوس په دغه ځای کې به ته په دغه ټایم کې به ته ولاړ وې هېڅ کله امکان یې نه درلود د غرونو منځ کې ودرېږه اوس نیمه شپه ده څه خبرې چې څه وخت به هلته رسېږو خو په زړه کې مو دا ویره نشته دی چې په لاره کې به دا وشي هغه به وشي نو دا د الله تعالی څومره لوی نعمت دی په موږ باندې الله تعالی لورولی دی اوس پکې د آبادۍ خبرونه سرباري اورو نو ته فکر کوه نو مخلص صاحب دا دنګ ونګ غرونه کږه وږه لاره نښترې چړۍ او د دې ترڅنګ تر ټولو ښه او مهمه مسله مخلص صاحب دغه د غرونو په لمن کې لږې کرنیزې ځمکې د بزګرانو بالکل دا ایله دې ته دوی ډېر امید وي ډېر زیات امید وي دغو ځمکو ته او له دې نه دوی ډېر څه لاسته راوړي نو په دې کې چې ته روان یې او د وطن شمال وي په وجود دې لګېږي او د نورستان او د نورستان او نوم هم د نورستان ورپورې تړلی وي ایله به خوشحاله بالکل ډیره مننه کور دی ودان زه یم که زه خوشحاله یم او ډېرې خبرې کوم ته د ما نه پسې یو قدم اوښتی سړیه لږ ما ته وخت راکوه نو څنګه کوو خپرونه به راټوله کړو په دې خاطر چې ډېرې خبرې مو وکړلې او ګپ شپ مو لګو او هېوادوال به راسره تنګ شوي وي او نور موږ به نورستان ته ځو هلته به دغه جنتي وطن ننداره کوو او د دې ترڅنګ به هېوادوالو ته دا وایو چې له تاسې مننه چې له موږ سره وایي دغه برنامه مو وکتله له موږ سره پاتې شئ دغه جنتي نورستان در باندې ګورم او داسې جنتي نورستان چې په ټوله نړۍ کې ثاني نشته دی او زه وایم چې د دې دنیا جنت نورستان دی او زما پیغام اورې مهرباني ډېره مننه لیدونکو دوی خبرې اول دا چې ما مخلص صاحب کومه طنزیه لهجه وکارول تاسو پوهیږئ د وطن آبادي ده او د وطن آبادۍ ته سړی ډېر یو بل له کم خوشحاله وي انتهایی هغه احساسات له کنټروله وځي بل ستاسو د خندا لپاره سره له دې چې په دې وطن مو زړه ډاډه دی په دې ښکلاو مو زړه ډاډه ده نو که د دې ښکلاو او زړه ډاډتوب په خاطر له دې سره یو خوله مسکا وکړئ څومره بهتره به وي او زه په دې باوري یم چې ما او دی به د یو څو کسانو د مسکا دلیل شوي وو ډېره مننه ډېره مننه کور دی ودان
ځینې هیوادوال خو ما ته میسیج وکړي چې ته په خپرونه کې ونه خاندي او طنزیه لهجه ونه کارې نو داسې لکه په هغه کټوۍ کې چې مالګه نه وي او موږ چې کله هم ستا خپرونې ګورو نو زموږ طبع دا وي چې ته به موږ ته حتما داسې جملې استعمالوې چې موږ وخاندو او د دې ترڅنګ د خندا ترڅنګ د وطن هغه ښایسته نظر راباندې ګوري نو دا دوه هیلې زما دي همیش لپاره چې زه وکولی شم چې د دغو ښایستونو یو ښه انځورګري مې کړې وي او یو خوله مسکا مې هیوادوالو ته ورکړې وي دا مې هڅه ده تر څومره بریالی یم زه نه پوهېږم خو دیو چې موږ تعقیبوي ډېره مننه زه که تا ته زه وایم چې د خدای جل جلاله هغه په نعمتونو باید ډېر شکرګزار واوسې او ستا دغه فزیکي وجود ډېر بختور دی سترګې دې بختورې دي خوله دې بختوره ده خوله دې په دې بختوره ده چې په دې طبیعت غږیږي بالکل او سترګې دې بیا ځکه بختورې دي چې دا ننداره کوي نو ته بختور انسان یې او موږ دې هم بختور کړي یو کور دې ودان خوشحاله اوسې درنو لیدونکو له تاسې زښته زیاته مننه چې راسره وئ دغه ځانګړې برنامه د دغه لارې د ابادۍ د لارې ومو کتله او تر پایه راسره پاتې شولې له تاسې زښته زیاته مننه تر بیا ښې چارې الله پامان